د جمعې د مونځ د سنتو نیت به څنګه کې او د فرض نیت به څنګه کې او که چا د جمعې د مونځ په سنتو کې جمعه یاد نه کړه نو آیا د سنت کېږي او که نه کېږي او بیا خاص کر د جمعې د مونځ د اخري 2 رکعته سنت نه دي د جمع نه پس 4 رکعته سنت او بیا اخري 2 رکعته سنت د دې دا مسله لګه د نورو سنتو نه جدا ده نو په دې باندې هم ځان پوهه کوي ګوره جی اول په ساده ټکو کې په دې مسله ځان پوهه کوي چې نیت اصل کې د زړه سره تعلق ساتي زړه کې چې کوم وي دقه ته نیت وای صحیح شو لکه نه په خله باندې اظهار د نیت کېږي نو نیت د زړه کافي دی چې په زړه کې دا نیت وي چې سنت کومه د جمعې یا فرض کوم بس الله اکبر کوستا مونږ صحیح دی خو په خله باندې کې نو دې ته اظهار د نیت وای چې په دې زړه او په دماغو کې سدي د هغه اظهار ته په خله باندې کې د زړه او د دماغو د حاضرولو لپاره چې دا منځ ته حاضر شي نو علما وایي چې دا بهتره ده نو دا یاد ساته چې د جمعې د مونځ په سنتو کې څوک جمعه ذکر نه کوي کنه نو دې سره په سنتو ساسر نه ورزيږي سنت کېږي دغه شان کته د هر ټیم سنت کې نو هغه ټیم پکې ذکر کول ضروري نه دي چې د ماخام هغه کوم او د ماسختن هغه کوم او د ماسپخیم هغه کوم یا د جمعې هغه کوم دا پکې ضروري نه دي بس چې فقط د سنتو نیت ته او تړو نو ستا مونځ شو جی دا بالکل درسته او که چا پکې جمعه ذکر کړل نو دغه نورم بهتره خبره ده اوس دا د جی چې دا مسله باندې ځان پوهه چې دلته سنت کم چا ذکر نکړه کنه موکد او یا غیر موکد او سنت فقط دومره پزړه کې او په دماغو کې چې زه مونږ کومه د سنتو او په خله باندې صرف دا ویل چې 2 رکعاته کوم او 4 رکعاته مونږ کوم نو په دې سره د آیات سره چې د سنت ادا کیږي د دینه دومره غټه قصه او مسله م جوړوي چې تاسو په تشويش کې پریوځي او دغه شان فرض دي نو هغه کې بیا دا ضروری ده چې دا زره جمعې فرض کوم چې په ځل کې وي دا کافی ده او په خله د اظهار کو نو 2 رکعاته فرض د جمعې مونږ کوم په دې ځای امام پس خاص الله تعالی رحمت د کعبه شریف په لور ک الله اکبر اوس راشه د جمعې د مونږ نه پس چې کوم 4 رکعاته سنت نو دا سنت موکد دي بیا دې پس 2 رکعاته سنت نو دا ځان سره یاد ساته چې دا سنت غیر موکد دي ښه دي ته سنت زوائد وي سنت زوائد او نفل یو سیز دي نو دلته چې کوم نیت تکي کنه نو نیت په د سنت موکد نه کې ښه دا سنت موکد نه دي د احناف په نسبت د راجح قول مطابق دا سنت زوائد دي سنت زوائد او نفل یو سیز دي نو کو دلته تا د نفل نیت وتړو نو دا سنت صحیح شو او که د سنت نیت وتړو نو دا شو خو دلته به نیت د سنت موکد نه تړي ځکه دا سنت موکد نه دي دا ډېر اهم مسائل دي او ټول مسلمانانو ته ضرورت دی دا غوي سره شریک کړي دا به د اجر خبره وي وصلی الله